نو دا موږ سره چې کوم ملګري دي ګاډي کې ناستي ماشاءالله ښه ډېر مو پکې راځي کړي دا چې کله ستا دغه سہولتونه در سره کمي او مینې در سره ډېرې نو نن هغه سیسټم دی موږ سره زاید خاموش دی را سره څوک دی لکه نوم واخلئ خپل شابئ ازیرو لګول وایه لکه جمشید ساحل او انور بنیره او اکمل کمال سے بل څوک دي شاته انتظار غزګیوال او دغه دی را سره طارق اتل له هارون جان هم دی او ډرایوینګ ته هارون جان ناشته نو بس دا ډرایوینګ ته سره هارون ناشته ډکی ته روان یو مراد لایک سیب خواته ورزو دغه سره مرکه ریکارډ کوو موږ سره اوسئ ښه لاره ورخیجو دا پته ده ما کور کتلی دی دا خور کې رالو بره وختو چپ لاس ته بره راوختو او د کوڅه کې روان واو خو بره راختلو کنه بس ما في العاري فيديو بنورة
په ځمکه باندې راکړي. هرکلی ته وایو جوړ تازه څنګه یې ښه یې خیر دی صحتونه ښه دي سفر ښه و خوشحاله اوسئ سال دی نو خیر همېږه ستړی مه شئ جوړ تازه څنګه یې ښه خیر جوړ السلام علیکم جوړ تازه څنګه خیر جوړ تازه بخیر جوړ تازه څنګه السلام علیکم څنګه راته به مونږ وګورو ورسېدو په خیر باندې عادل آغا د اتصالات تاسو مېلمانه یاست موږ د دې کلیواله یو ماتم چې په لرګي کوي نو څنګه به کوي، مرغۍ که خودکشي کوي نو څنګه به کوي، د سترګو سمندر کې که خطره د ډوبېدو وي سړی که واپسي کوي نو څنګه به کوي، د ټولو عمر یارۍ له ځا وعدې به سړی وکړي که څوک یې عرضي کوي نو څنګه به کوي، دا ستا له خوا نه یار زما په لور راغلي کاڼي خاطر که د تندي کوي نو څنګه به کوي، په بره ملکڼ کې به یې پښتو سړي ته وایه درمان که بې ننګي کوي نو څنګه به کوي. سلامونه ملګرو ستړي مه شئ. شپږمه مرکه ده زموږ لوی کور افغانستان کې، دا د مومند درې ولسوالۍ ډکه سیمه ده. دلته کې استاد مراد لایق صاحب دی، هغه پسې راغلي یو، موږ غوښتل چې هغه سره یو څو خبرې وکړو او څه شعرونه به ترې هم ریکارډ کړو. تاسو را سره اوسئ، د کوم ځای نه موږ ګورئ، خو زموږ دغه مرکه ستاسو خوښه شوه خپلو ملګرو سره هم شریکه کوئ. سلامونه استاد جي او خپل پروګرام کې ته پخیر راغلی وایو. ډېره مننه درمان صاحب، زه هم په خپل وخت تاسو ته ستاسو ملګرو ته چې تاسو د لوی کور افغانستان ته راغلي، تاسو هر کله راشئ او هر وخت تاسو د لیدو په هیله باندې. مننه استاد جي، د پښتو د ادب سره د څومره وخت نه تعلق ساتئ تاسو؟ درمان صاحب زه خو تقریبا د 1915 یم کال نه را په دې خوا چې هغه مهال زموږ کورونه په پښتونخوا کې وو، نو موږ به مشاعرو له تلو دا د تګ راتګ مسله نه وه؟ نه هغه وخت خو دا خبرې نه وې، ټوله داسې لکه یوه سیمه وه، دا نورې بندیزونه پابندیان نه وې، ځکه بس ټول افغانان زیاتره مهاجر وو په پېښور کې نورو سیمو کې. نو زه هغه وخت کې به تقریبا شب قدر ادبي محفل راتلم، ځکه زموږ کورونه په شب قدر کې وو، د پېښور نه شمال طرف ته 15 کیلومتره کې. بیا په سرحد ادبي ټولنې ته م لار پیدا کړله، د هغې نه وروسته بیا اخلاص ادبي ټولنه وه چې هغه په اول سر کې سلیمان شاه سلیمان صدر و، بیا هغې نه وروسته نوشاد خټک صاحب شو، هغې نه وروسته بیا غلام حیدر صدر شو، وروسته هغې نه بیا میا فاروق فراق صدر شو. نو همدغه کې زه سره بیا د پریس سکرټر په دنده باندې هم ما ورسره همدغه کار کوو په د پریس سکرټر په حواله باندې. ستاسو زړه خوښې کار کوم یو دی، نثر لیکل که شاعري کول؟ په پیل کې خو درمان صاحب لکه هر یو شاعر چې هغه شاعري کوي، شعرونه لیکي، خو سره د دې هم ما چې په وړومبي ځل یو کتاب ولیکه په 1994 کې، ما بیا هغه وخت سایل صاحب ته ویوړ، رحمت شاه سایل صاحب ته، هغه پرې د خپل وخت مطابق یو ښه سریزه کښلې وه، خو هغه کتاب لا تر دې دمه چاپ نه دی، د هغې نوم شفق و. خو بیا هم ما چې څومره وخت تېرېده زما د علاقه نثر طرف ته راوړېدله، نثري کتابونه به مې لوستل، تحقیق بیا به زیاتره تحقیق کې مې ډېر دغه شو، میلان مې دې طرف ته شو. نو هماغه و چې د حمزه بابا یو شعر باندې مې یو کتاب ولیکه، او لکه د نورو شاعرانو برعکس چې د هغوی خپل شعري ټولګه اول چاپ کوي، نو ما د خپله نثري ټولګه اول چاپ کړله. نو دغسې سټارټ خو د کتابونو د چاپ د نثر نه وشو، خو داسې بیا د حمزه بابا د یو شعر پسې د دې سیمې یو پیاوړی اتل ایمل خان مومن څو کتابونه چاپ دي؟ تقریبا تر دې وخته 15 کتابونه چاپ دي، چې 3 د نثر دي او شعري ټولګې پکې هم شته، او 2 شعري ټولګې دي چې یو د سندریز تصویر په نوم ده او بله د خاورې په نوم ده. تاسو استاد جي څه وایي چې مطلب شعر په ځوانۍ کې ښه نازلېږي که نه بیا ډېر عمر باندې؟
تر څومره چې زما فکر دی یقینا او دا خبره د ډیرو پوهانو هم ده شعر په ځوانۍ کې ډیر ښه لیکل کېږي او چې ځواني تېره شي او جذبې ځواني ولولې ځواني او وروسته د هغې نه بیا داسې شي چې هغه د مطیع الله قریشي صاحب یو شعر دی چې مخکې به مې مینه کړه د زړه په شوق اوس مینه کوم ګلې د زړه په زور نو بیا وروسته شعر لیکل کېږي خو هغه اولنی سر چې هغسې ولولي بیا په وروسته وخت کې نه وي استاد جي شعر باور تاسو نه سمه ده دا اولنی یو خطه ده ارشاد وایي چې سر او مال مې ستا په مینه کې خیرات ګڼمه چې سر او مال مې ستا په مینه کې خیرات ګڼم او دا تهمتونه بیا د خپل احترامات ګڼم او دا چې په مخ کې دې جوړېږي د خندا سره سم دا چې په مخ کې دې جوړېږي د خندا سره سم دغه نقطه کې د خلا به حیات ګڼم ښه شعر دی او دا بله خطه ده چې تا سم ورانه کړه د کبر او طاقت په ژبه تا سم ورانه کړه د کبر او طاقت په ژبه او ما ورانه سمه کړه د فقر او غربت په ژبه او د نفرتونو په دې ښار کې رالوی شوي خلک د نفرتونو په دې ښار کې رالوی شوي خلک څنګه به پوه شي د ژوندون او محبت په ژبه او بله خطه ده چې ضمیر او هم وجدان پکې خرڅېږي چې ضمیر او هم وجدان پکې خرڅېږي په ډېر کم قیمت ایمان پکې خرڅېږي او د پښتو ادب هم خود به بې ارزښت یم د پښتو ادب هم خود به بې ارزښت یم زما ښه شاعران پکې خرڅېږي ډېر ښه دی ډېر ښه دی ملګرو ته د یاده وي چې موږ دلته ډکه کې یو دلته کې د سیکارام مشاعره ده هغې دپاره غزل مومند د پېښور نه راغی موږ ورته پخیر راغلی وایو موږ څه ملګري تورخم ته تللي وو هغه یې راوسته او موږ دلته کې ولاړ یو مرکه کوو استاد جي نه شعرونه اورو بیا به هغه سره میلاویږو ارشاد استاد جي دا بل غزل دی چې ارشاد له خپل ځانه جدا کېږم نه پوهېږم له خپل ځانه جدا کېږم نه پوهېږم چې تر تا به ورسېږم نه پوهېږم او دا یو داسې کیفیت په ما راخور دی دا یو داسې کیفیت په ما راخور دی که خندېږم که ژړېږم نه پوهېږم او زما پوهه په لږ حد کې د محدوده درمان صاحب زما پوهه په لږ حد کې د محدوده بس همدغومره پوهېږم نه پوهېږم او محبت کې د یقین له حده وځم محبت کې د یقین له حده وځم مننه محبت کې د یقین له حده وځم د ګمان په حد ودرېږم نه پوهېږم او د وصال روښنایي ځمې له لیمونه د وصال روښنایي ځمې له لیمونه مننه د وصال روښنایي ځمې له لیمونه لایق دغه رنګ ړندېږم نه پوهېږم بل یو څو شعره دي چې د دور په خوبانو کې حساب چې د دور په خوبانو کې حساب مبارک شه په ګلانو کې حساب او ما ویل مینه سرمایه مې د ژوندون ده ما ویل مینه سرمایه مې د ژوندون ده او دې ویل ښه د بادشاهانو کې حساب او چې پوښتنه د خپل ځان کولی نه شي چې پوښتنه د خپل ځان کولی نه شي او یې سړی خو په بوتانو کې حساب او د مسین کشکول خاوند چې وي لایقه د مسین کشکول خاوند چې وي لایقه ته په هغه ملنګانو کې حساب ډېر ښه دی استاد جي ډېر ښه مننه الله محبت لرې خوشحاله اوسه دا بل غزل دی چې رازوړن جسدونه دي نسکور په دیوالونو رازوړن جسدونه دي نسکور په دیوالونو رازوړن جسدونه دي نسکور په دیوالونو جوړ کړی خاموشۍ دی څومره شور په دیوالونو او احساس د خوندیتوب مې پکې ونه کړ خالقه احساس د خوندیتوب مې پکې ونه کړ خالقه او باور مې دی ورک شوی د خپل کور په دیوالونو مننه احساس د خوندیتوب مې پکې ونه کړ خالقه باور مې دی ورک شوی د خپل کور په دیوالونو او زما او د جانان ترمنځ حجاب دی خو عذاب دی زما او د جانان ترمنځ حجاب دی خو عذاب دی او نیولې زمونږ د دیدن لور په دیوالونو او هسې ستا د چم دا خړ کورونه مې خوښ نه دي هسې ستا د چم دا خړ کورونه مې خوښ نه دي او ښکارېږي پکې ماته ستا انځور په دیوالونو او پوښتونه
د بیلتون دیوال دی ونړوه زړه کې پښتونه د بیلتون دیوال دی ونړوه زړه کې او د ورور سره د ماز مایا زور په دیوالونو او په وړاندې درته تګ په وړاندې درته صد د سکندر نه هم ډېر ګران دي په وړاندې درته صد د سکندر نه هم ډېر ګران دي لایق وای نظر ساته د ګور په دیوالونو. ډېر ښه دی. یو څو بیتونه نور مو وایه استاد جي. مننه شعر دی چې رانه سکون او اطمینان ورک دی رانه سکون او اطمینان ورک دی او درد په تا کې مې درمان ورک دی درمان خو راته مخامخ ولاړ دی رانه سکون او اطمینان ورک دی او درد په تا کې مې درمان ورک دی د دې تغمه نغمه احساس له لاسه د دې تغمه نغمه احساس له لاسه او د ځان په حد کې رانه ځان ورک دی او د جنون دشتو کې به خود ګرځم د جنون دشتو کې به خود ګرځم او چې رانه ستا غوندې جانان ورک دی او ای د یو بل په غوښو نه مړېږي ای د یو بل په غوښو نه مړېږي ای له معنا ځینې انسان ورک دی او لایقه ته له دې جهان ورکي لایقه ته له دې جهان ورکي او که له تا نه دا جهان ورک دی. ډېر ښه دی جي. ډېر ښایسته. ډېره مننه استاد جي. ستاسو هم ډېره مننه چې موږ سره تر دې دمه یې موږ اورئ. تر بل پروګرام پورې اجازت غواړو. الله په امان. مننه خوشحاله اوسئ.